دی ټي ټي پي سره حق شنه چې ته دا څرنګه د جهاد طرز دی ته څرنګه جهاد کوې انسټرکشن خبره مې سره وکړه چې دا جنګ غلط دی د جنګ سره د اسلام تعلق نشته د مذهب تعلق نشته د جنګ سره د پښتو تعلق نشته دا د پاکستان فوج دا د پاکستان پراکسی تو مون مشر مړ کو تو مو یې زوون مړ کو تو مو یې بچی تو کور کې نه ونیشتلې تو مو یې کور ړنګ کو تو د جرګې د پلټفارم نه واضحه فیصله کړي چې د جنګ سره نه مې طالب ملګري نه د فوجي ملګري پروالي حتی هغه زبل بدل ته هوایو د نور څومره حسوس دي دا ته وایو چې د میاشتې خوا د مادي ذات په ملګرۍ جهاد دی د مو مشر مړول جهاد دی د مو په سکول ورکول جهاد دی د احمدزای وزیر پدا وزیرستان قومی امن جرگا کے وزیرستان شملاور قومی مشرون عزتمند علماء کرام سیاسی قیادت اور قابل قدر محترم زوانوں نے دا جرگا یہ تقریری جرگا نہ تو دل تو میز مختصر خپل تجویز پیش کوي د وزیرستان په بدامني د ریاست په کردار دلته په مختلف جمعو کې خلک روز جوړول په مختلف جمعو کې نوی پروګرام لانچ کول په دا خبرې سره په دا خوره باندې چې ریاست په کوم شکل بدامني مسلط کړی دو په کومه جمعه مسلط کړی دو تصویر انګورانو د روزا بان شو هغه نو ورسته د اعظم سره سړی په دوه معاشي قتلام یې وکړو یا په کلی کور کې هغه ګراوند پرې شوی دی ول ته خپل مقصد به پیرا کوي تفصیل ته نه درمو دغه مسلې حال څه دی په دا خبره کړل دي مګر یې ضروري ده چې موږ د احمدزای قوم نن درمه جرګه کې خو دغه جرګې هغه نچوړ خلاصان نه وروځي دغه قوم هغه نماینده مشر چې جرګه ته نیمګړی د هغه نظم رسوي دلته ریاست کیو پروپاګاندا خوروي دغه سوچ تلیاره او د میډیا تلیاره دا جنگ غټوي خوف وړي کوي د غټوي دغه واجب د مو حکومت منتشر د ذهني نه ودرېږي تشخیص نه دادای چې دلته یو جرګه فورم جوړول پچار دي اول پټل ناوال جرګه فورم د جوړ شي چې موجوده صورت اسون دي دغه د نماینده د هر کوم نماینده د هر سیاسي پارټي نماینده دا د خواسته شي دا جرګه فورم په دا کوم کې چې څوک دي تیم نماینده خلک دي دا جرګه په نیمګړي د هغه ته دویر شي دا هغه سره د خبره وکړو بیا دلته خبره کېږي په سټیج باندې د احمدزای قوم د فیصلې د وزیرستان د امن فیصلې د ریاستي د پیسې په چکیمه پالیسي دي یا په مختلف سکتورونو کې سره روان دي دا خبره ټوله خبره ضبطي په دا باندې خبره کوي فاصول دي موږ یو اول جرګه فورم جوړوي موږ دا کوم نماینده خلک ورځي چنوي په انا باندې فیصله ممکن چې وایي ټوله خبره دلته په دغه کې مختصر تجویز مدا دی چې کانسلنگ پچار دی په خپل علاقې کې تبلیغات پچار دي نن ودا 15 ساړي ریاست ورکو استعمال وکړو 15 څلور نور راوندي پلاس رزناباد شو نور راوندي نو پچار دو چې سوشل سټرکچر معاشاتي ډانچا جوړه کی اواز زموږ ریاست ته ریاست خدا کا متول غوري دلته منشیات فروشي دلته ځواني په طریقه استعمالول دا طریقه ارخصیتو دومره زموږ د پیرنټس تو والدین بچی تربیت ضروری دی نن چې دا سړي وتلی دي ریاست په خپل باندې مختلف شکلونه کې بدامني مختارولي دا تربیت نه شوی معاشي تربیت چې غلط وشي دا مسله ورسي درمه زموږ د علماء کرامو ته په چار دي چې د منبر نه اصلاحي بیانونه په انتخابات وشي بیا زموږ د اساتذه کرام دو نو سوشل سټرکچر جوړول دي کونسلینګ په چار دی دغه نه علاوه دلته په ټول نازیته دا کوم چې د تبویا اخري خبره کو اتباعي سره مخامخ شوی دی دا صرف او صرف د میډیا ترانو د لوسا مش په میډیا باندې کوم جوړول غوښتل خدا میډیا د موزون دلته د مو د ریاست پریپلان څوس چنولای دی څه تاسو د بار غدي
دا به په یوه اړیکه کې جنګ وقعه وشي دا یې دا راوږدا پېښ کړو د ایچ اف سی او د کلونې بیانیه ماضي دا سټاپ شي په دا خوره باندې هر ځوان په دا باندې سر خلوص کړي چې دغه پروپاګنډا د موږ د وطن په نقصان کېدو ته زمونه دا پروپاګنډا وکړه چې دا جنګ غلط دی د دغه جنګ سره د اسلام تعلق نشته د مذهب تعلق نشته د دغه جنګ سره د پښتو تعلق نشته د دغه جنګ سره د ملک سلامتي د دغه ملک تعلق نشته دا څو د مخصوص مفادات د جرنلونو د مفادات د ګټې جنګ دی دغه جنګ نه نس بایکاټ کړي دغه مسلې حل دا وي دلته طالب وایي چې ته سورس یې دغه زنده استعمالوي دلته دغه ریاست وایي چې سهولتکار یې طالب ته ماړې ورکوي موږ د دغه جرګې د پلیټفارم نه واضحه فیصله کړي چې تر جنګ سره نه نشي طالب ملګري نه د فوجي ملګري دا د ګناه عوام دی دا عوام د نه استعمالېږي په دغه باید دا خواست کړي چې احساس پیدا کول دي دا کوم ده مزید دا جرګه فری جرګه شمېر کړو دا نه باید یو جرګه فورم جوړول د مو تجویز ودا وي هغه کې د فیصلې وشي ډېره مننه جو دمیش ملور ملکون صاحبون دمیش غلایماز دمیش سیاسی قیادت نوجوان طبقه چې څومره خلک راغلی دی د ټولو شکریا دمیش امازای کومه توس ته پاته د علاقه توس وینې په ډیلی بیس باندې چې د مو ځوان د مو مشر د مو عالم په مختلف شکل کې مړېږي په دا تسلسل سره موږ دغه ځوانونه فیصله پیدا نه مخه وکړه چې موږ دا کوم مشرون عالمان دا خفه شوي دي چې دغه ځوانونه دغه وړکې په موږ پسې سیري والي دي موږ ته رات باد ولیدي هغه دوه درې کسونه والي دي په موږ دا کوشش وکړه چې نن دا مشرون دغه زوی ته ټول کوي مشره تو ته پاته شته دا د پاکستان فوج دا د پاکستان پراکسی تو مو مشر مړ کو تو مو یې ځوان مړ کو تو مو یې بچی تو کور کې نه وویشتلې تو مو یې کور ړنګ کو تو مو یې خویندې باندې بې ذاته کړلې تو مو د مدرسې طالب یې مړ کو تو مو د سکول بچی یې مړ کو بیا تو اوس ته پاته شه په انټرنیشنل میډیا دی چلوي چې فتنه الخوارج مې مړ کو دهشتګرد مې مړ کو ایجنټ مې مړ کو غدار مې مړ کو نن زه ورته وایم چې پاکستان فوج قایمایدو قیصیدو په وزیرستان په پښتون بیلټ کې زه ورته ثبتوم زه سټوډنټ یم د دنیا په هر څه پوهي چې دا څومره ګران دلته جوړه د پاکستان فوج ایساري ماري پر سره د څومره پاکستان دا ټول کې موږ دا ته دا وایي چې نظر حکومت ته خو د مو د بدن حصه یې ځینې خیر حکومت ته د مو د بدن حصه یې کنګې خیر حکومت ته د مو حصه یې خو چې خیر حکومت ته د مو حصه یې تو د خیر حکومت ته د مو حصه یې چې که پاک مالک مړېږي موږ په خفه وي کالې مړېږي موږ په خفه وي که بچیان مړېږي موږ په خفه وي نن مې مرکه نربر ویله ده عالمه چې د تو د منبر نه د شریعت چې فتوی چلېدلې تو د جنت د غوره خبرې کړې نن دا وړکي لوستي دا مشرون لوستي روشه یا ورته ووایه چې جهاد ده بغاوت ده یا ورته ووایه چې موږ د پاکستان آیین خوښ دی د پاکستان په آیین کې جذباتي خبرې نه دي دا د ملک روشن احساسات دي دا د دغه مشر احساسات دي دا د دغه بچي احساسات دي چې په 2016 کې سفر شوی د درویش کوله موږ ډرون ولده موږ ټارګټ کړي ولده نن حمید لوړ دی اما ځای ته من غوړه خیر موږ وڅکي د دغه پر اصل نروالي حتی هویایو زه ګل بدر ته هویایو د نور څومره هڅورس دي دا ته وایو چې د میش د خوند باندې ذات په ملګري جهاد دی د مو مشر مروان جهاد دی د مو په سکول ورځول جهاد دی د مو مزدور ته کال کې چې سره پیجامه کې جهاد دی د مو خوند باندې بچت کول جهاد دی د مو له مو ترګټ کول جهاد دی دا ته د جهاد نشویلای تصابه ته کم کولای دی نو په باندې مېش و د وشي تو باندې د مېش سره کې ونور د پښتون کوم سره د دفاع سره د دو د دفاع سره د چوي دا کم کولای دی ته ولنه د سبه ولا نه ولا ته کوم ته ونه شوی ته کوم مړوي ما خبره دا وته کی کته خوره چې په وزیرستان پرا پښتون بیت کې مې شریعت والی توس ماځي موږ وښینی په موږ خو به د ماته بروکا موټه ډیډلاین وروکا چې پینځه لادرځه پینځه میاشتې توس چا سره واښنی مې شریعت والی او شریعت نه ورته مو مړوي نو دغه پر امازای کومه موږ خو سوال کې درته ځوانونی
دا ټټار مرته ولی دی چې دا خوره د موږ دا وطن د موږ دی خو مشرون چې دغه چې یوسي ایجپسي ته وایي چې دا شنختي ده نه منو چې ته موږ ته منل کوې مشره دا سلام وکړه دا زراعت په خپل بچو وکړه موږ خو وړ چې اجزا خو نه دو موږ ته توپ په عزت په تقدس باندې زړه پاتې شي نو د دغه پوره امازای کومه د موږ ژوند د موږ نوجوان دا ریکویسټ وي د موږ د سپورټس ورلډ د پنځه ورځې نه وړی دی څه جوړې مې د 4-15 لکه روپۍ وکړه نو دې راته تو ته خلک لیونی شوی دی موږ د سټیټ پالیسۍ ختم کول دي هر سټیټ ورته وایي نو دغه پوره تو سوال کمیټې جوړه کړئ د ټي ټي پي سره حق شنه چې ته دا څرنګه د جهاد طرز دی دا ته څرنګه جهاد کوې کنسټرکشن خبره مې سره وکړه دا د مراده حکومت ته وکړه کلاشکار جوړوي دا ټول کورنۍ ته جوړ کړه وان منافق ته حقوق دلام ته نو موږ دا ځوانون دا یوت دا وعده در سره کړي چې سخت لار هغه لار چې ټول وایي چې په دغه موږ نشي دی موږ کړي هم دي کې ها ته ورته وشئ بیا ته کته چې دا مشرون په دغه لمون کومو ته ټول ته نرسي په موږ بیا سړی نه پکړو بډایي